ډاکټر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ د همدغه ځای نه، د همدغه لوی جرګې نه، خیمې د لوی جرګې نه، د لوی جرګې د خیمې څخه. ښه ډاکټر صاحب تاسې ځان برابر کړئ. زه د حاجي صاحب دغه ته ورځم، د حاجي ظاهر ته. ظاهر صاحب تاسې په خیر راغلئ. تاسې پرون چا لیدلي وې، ډېرې ښې جامې م اغوستې وې. دا موږ ته ګوري وایي کالي خوی اغوستي دي، واسکټ دی او پکول یې په سر دی. دا به البته په مونځ هم نه پوهېږي. هسې ډاکټر صاحب اورېدلي مې دي وایي که پګړۍ سړی په سر کړي نو سړی ولسمشر کېږي. دا خبره صحیح ده؟ اوس څه وکړم چې وسکونه خو نوم نشته ده. اوس څه وکړم، زما دا زړه خو خوار دی. نو اوس څه وکړم، اوس ورپسې ګرځم. اوس ښه تاسو ته خو د پګړۍ انتظام وشو. حاجي ظاهر صاحب دا راته ووایي چې ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې ما په 4 کتابونو ګټلې. دا خبره صحیح ده او که لږ وضاحت ورکړي؟ ما ته راوښایئ، د خدای په کتاب کې راته راوښایئ. بله دکتر صاحب بیرم بگوین که اگر دکتر صاحب اشرف غنی امرای شما قبول نکنه شما چی کردن میتونید؟ و من این باور هم دارم که با یک صدای ما صحنه افغانستان از یک رخ به دیگر رخ میگردد. موزه تاسو له شرم نه درځي؟ ډاکټر صاحب که تاسې چپن او پکولم را پیدا کړئ نو دې سره ستاسې چانس نور هم زیاتېږي. څه ګنجایش شته؟ اوس ورپسې ګرځم، اوس نو څه وکړم، اوس ورپسې ګرځم، اوس نو څه وکړم. په شنو پټو کې ناست یم، اوس نو څه وکړم. نرې باران دې ورېدو په ما باندې، نو خو اوس څه وکړم. ویده شړی مې نشته دی چې دغه شانتې ګرځم. نو اوس څه وکړم. ډاکټر صاحب په بخښنې سره که تاسې د ګلابو سرې پاڼې پیدا کړئ او په سر یې واچوئ او د بیرغ هم شاته واچوئ نو دې معنې ستاسې چانس نور هم زیاتېږي. څادر مې نشته وي، راځه چې څادر والو. نو اوس څه وکړم، ما سره پیسې نشته، راځئ چې اوس یې واخلو. نو خو څه وکړم، پسه به یې نو خو مخلې. نو اوس څه وکړم، پسه به یې نو خو مخلې. نو اوس څه وکړم. اوس دغه یارانې ته مې تیار دی. بخښنه غواړم دغه بیرغ او پکول لرې کړئ صاحب، دا لکه چې موږ نه غلطي وشوه په دې سکرپټ. اوس نو یارانې ته هم تیار دی. اوس ورته څه وکړم او اوس ورته څه وکړم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ځو ظاهر قدیر ته. ظاهر قدیر صاحب دا راته ووایي چې